کندهار ښاروالۍ د 1.10 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر سړکونو د قیراچونې چارې بشپړې کړې. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د کندهار ښار په بېلابېلو ناحیو کې د کند او کپر سړکونو د رغونې چارې د 1.10 میلیون افغانیو په لګښت ترسره او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي په کندهار ښار کې د 1.10 میلیون افغانیو په لګښت د بېلابېلو تخریب شوو سړکونو د رغولو چارې راپیل کړې وې، چې له جملې څخه د کندهار ښار د 9مې ناحیې د طالبانو د هدیرې سړک، په 3مه ناحیه کې د شینغزي اصحابي بابا په نوم سړک چې اوږدوالی 300 متره او 2 متره عرض دی، او همداراز په یاده ناحیه کې د حاجي نجار د کارتې سړک چې 400 متره اوږدوالی او 8 متره عرض دی د قیراچونې چارې تازه بشپړې شوې دي. نوموړی زیاتوي د یادو پروژو چارې د 2 میاشتو په موده کې د همدې ریاست تر څار او نظارت لاندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د قیریزي کولو د پروژې یوه برخه ده، چې یوه برخه یې د ښار په 9مه ناحیه کې د طالبانو د هدیرې سړک و چې هغه بشپړ شو، ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بله برخه یې د شینغزي اصحابي زیارت څیرمه د محب الله کارتې سړک و، هغه سړک تقریبا 300 متره اوږدوالی 2 متره بر و. د هغه د قیریزي کولو چارې نن بشپړې شولې او اوس فعلا دا یو دا هم د ښار په 3مه ناحیه کې د حاجي نجار د کارتې سړک دی، دا تقریبا 400 متره اوږدوالی لري او 8 متره بر دی. د دغه پروژې کار تقریبا 3 میاشتې مخکې راپیل شوی و او اوس یې دغه د هغه تاسې وینئ شاهدان یاست چې نن یې انشاءالله د کارونو وروستۍ ورځ به یې او ټوله کارونه به یې انشاءالله نن بشپړ شي. دغه سړکان په دغه پروژه باندې چې تقریبا 1.10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی، دا ټول د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه سره ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار اوسیدونکي وایي کندهار ښاروالۍ تل هڅه کړې څو ښار کې د ښکلا او پاکوالي ترڅنګ پراختیایي او رغنیزې چارې هم ترسره کړي، چې تر بل هر وخت د ښاریانو ستونزې پرې حل شوي دي. هغوی د اسلامي امارت څخه په ملاتړ او مننه وایي کندهار ښاروالۍ دې لا هم هغه سیمو ته پاملرنه وکړي چې د دغه ډول پروژو پلي کول پکې اړین دي، او ترڅنګ یې پر عام ولس د ښاروالۍ ریاست سره د همکارۍ غږ وکړ. محمد ابراهیم سلامل د 3مې ناحیې څخه وروره. اوس خو نو ماشاءالله اوس چې دا سړک جوړ شو، نن کار اخري کار و، نن خلاص شو، نو انشاءالله په آینده کې به انشاءالله د خلکو څخه دغه دی چې مقصد نور هم موږ سره دغه وکړي، کومکونه وکړي. فعلا دپاره خو دا جوړ شو نو خلک خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي په دا خاطر باندې چې سړک ورته جوړ شو، نو انشاءالله په آینده کې به هم نور کارونه به ورته وکړي او نو بس موږ هم ځینې خوشحاله یو د ښاروالۍ د خوا څخه ډېر خوشحاله یو. خدای دې وس قدرت نور هم ورته ورکړي چې نور دغسې کارونه هم وکړي راته. زه د دغه ځای د بالاکرز پوسټ د دغه ځای د زیارت اوسېدونکی یم، اورې کور مې هم د لې نږدې دی، اورې نوم مې بسم الله دی، اورې او دا خو مو ښه کار وکړي چې دا سړک جوړ شو، اورې دا مسلمانانو ته نه کې پوسټ استراحت پیدا شي، نه کې وسایس وله. موږ څه هم باید چې وکړو، دکانداران هم باید چې وکړي، کورو والا هم باید چې وکړي، اورې ښاروالۍ هم والا هم باید چې وکړي. ښاروالۍ والا باید چې پوسې پر دا ګردو دکانو والا باندې، پر دا کورو والا باندې چې پر دا سړک اوبه مه پاشئ، دا سړک کیندئ مه، ډېر مصرف پوسو، ډېر پیسې په خرڅولې، نو دا تاسې بیا باقي مه ورسره کړئ. دا سړک خو هره ورځ نه جوړېږي او دا خو د یوې ورځې کار نه دی، نه دا د ګوره په 3 میاشتې یو سړک جوړ شو، 1 کیلومتر سړک لري په 3 میاشتې جوړ شو. دا یادولو ده چې د یادو سړکونو قیراچونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې راپیل شوې، چې د مسؤلینو په خبره د یادو چارو لګښت د اسلامي امارت له پراختیایي بودیجې څخه ورکړل شوی دی.